غزني کې د صنایع عالي لیسې له لوري د هنري، حکاکي او تخنیکي اثارو یو ورځنی نندارتون جوړ شو. په یاد نندارتون کې د دې لیسې د ادارې له لوري د زده کوونکو په لاس جوړ شوي اثار نندارې ته وړاندې شول. د مسؤلینو په وینا یاد نندارتون د زده کوونکو د هنري او فرهنګي ودې او هڅونې په موخه جوړ شوی او یوه ورځ به دوام وکړي. نمایشگاه امروزی ما شامل به نمایشگذاری آثار هنرمندای دانش آموزای هنرمند ما که شامل خطاطی بود، حکاکی بود، بخشای تکنیکی بود که شما وسایلش قبلا دیدین. آثارشان رو به نمایش گذاشتیم تا اینا از یک طرف تشویق شوند و از طرف دیگر فاصله میان هنر و اندیشه کم شود و ما بتونیم در آینده نزدیک هنر و اندیشه را در کنار هم داشته باشیم و همدلی ایجاد کنیم بین هنر و اندیشه. ورته مهال د غزني د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو هم زده کوونکو ته ډاډ ورکړ چې په هره برخه کې له دوی سره همکار دي. انشالله ریاست اطلاعات فرهنگی غزنی در این بخش با شما همکار است، با جوانایی که در بخش هنر و خوشنویسی، خط نویسی کار میکنن یا اختراعات میکنن یا حکاکی میکنن. انشالله قطعا همکار است. ما کوشش میکنیم تا زمینه برای جوانایی که در بخش خوشنویسی کار میکنن، خطاطی و نقاشی کار کنن، دیگه زمینه ها زیاد برشان فراهم کنیم. زده کوونکي هم خوښ دي چې د دوی لپاره دا ډول نندارتون جوړ شوی او له اسلامي امارت څخه د لا ډیرې پاملرنې غوښتنه کوي. موږ دا پروژه چې جوړه کړې ده دا په ډېر عادي شکل باندې موږ فزیکي شکل جوړ کړی دی. یعنې که څوک وغواړي چې دی خپله پروژه جوړه کړي په خپل کور کې، یعنې یا د خپل کور دپاره یا د بازار دپاره او یا داسې د نور برکونه که تاسې ووینئ په د نورو ځای کې مثلا په بند کې جوړ شوی وي یا داسې په بل ځای کې، هغه ټول په همدغه شکل باندې جوړ شوی. دا پروژه موږ د هغو په اساس باندې جوړه کړې. خواست ما از ریاست محترم اطلاعات فرهنگی است که تا نمایشگاه‌های را نه تنها در سطح ولایات بلکه در سطح کشور، در سطح بین المللی برای ما برگزار کنند، چون که افغانستان از نگاه علم و هنر مدنیت بسیار قدیمی دارد. د صنایع عالي لیسه د غزني ولایت له لومړنیو او مشهورو ښوونځیو څخه دی چې د پوهنې په برخه کې روښانه تاریخ لري.